په صراحت باندې یوه ماده ده د دې کمیسیون دپاره دا وظیفه ورکول سوې ده که څوک له ولس سره ظلم زیاتی کوي د ولس په محرماتو باندې کار لري د ولس په حریم ورننوځي د ولس شخصي حریم ورماتوي د ولس په خوږو ځایو باندې ګوتې وهي ولس ځوروي هغه ما او تا ته لاس رانسو خلک په وحشت کې ما اچوئ دا وحشتونه ډېر سوي دي هغه وحشتونه مه راتازه کوئ په دې وحشت باندې خلکو نه ده ګټلې دلته نظام یې نه ده ګټلی پایدار نظام یې نه ده جوړ کړی دلته وحشت ګټه نه ده کړې دلته دا ناکامې تجربې مه تکراروئ دلته ضرورت نشته نور د دې زما او تا خپل ولس سره زور زیاتی وکړو البته د دې ولس بې لارې سړی هم زما او ستا د ولس سړی ده د دې ولس پر لار سړی د دې ولس هغه سړی چې هدایت ورته سوی ده زما او ستا د ولس سړی ده زما او ستا ملګری ده بې لارې سړی به یې راکړي تر لاس رانسو حساب به ورسره کوو محکمه ورته لرو خپلې مراجع ورته لرو هر سړی حق نه لري چې د خلکو په هر شخصي حریم ورننوځي هر سړی حق نه لري چې د ځان امر بالمعروف او نهي عن المنکر مشر ځان جوړوي چې د خلکو باندې ځینې په ژیرو باندې راګرځول کېږي په بازارو کې د خلکو په شخصي جیبونو کې کتل کېږي د خلکو ټلیفونونه پلټل کېږي ولې د خلکو په حریم باندې کار لري ته څوک یې تا ته چا صلاحیت درکړي ته خو د اردو سړی یې د اسلامي اردو یو مشر یې یو جنرال یې ته ورڅه خپله اردو منظمه کړه تعلیم ورکړه تربیت ورکړه اردو دې داسې اردو جوړه کړه چې په هغې باندې حساب وسي ستا ملت تر وساتي ستا دولت تر وساتي ستا ولس وساتي ستا د سرحدونو څخه دفاع وکوي ستا ملي شتمنۍ در وساتي ته په خلکو په کورو باندې څه کار لري ته د خلکو په جوړو او فروغو باندې څه کار لري ته د خلکو په شخصي کارونو باندې څه کار لري ته د خلکو په کورونو ورننوځي مطلق مو منع کړو او بیا مو ورته وویل د ورځې به هغه کسان و هغه کور ته راځي چې هغه د دغه کار مسؤول وي نظام به نه راته نړوې د خدای دپاره زه وایم راستئ دا نظام په ډېرو غټو وینو ګټل سوی ده دا څه د حیوانانو وینې نه وې دا څه ده دا څه خرابې وینې نه وې دا د فدایانو وینې وې دا د هغو مجاهدینو وینې سرښندونکي مجاهدین 20 کاله یې قربانۍ ورکړې دا نظام یې ما ورته دا نظام په خواست نه ده راغلی په سوال نه ده راغلی امریکا ما ورته په خیرات کې نه ده راکړی بل چا نه ده راکړی شرق و غرب ما په دا باندې احسان الحمدلله نه ده کړی ما ورته ته چا یې 1 روپۍ هم نه ده راکړې ما ورته یې وهلو ټکولو شکنجه کولو یې و دښمن ته په لاس ورکولو هر چا نن ما ورته سره ګاونډي ښه کړي دي نن ما ورته سره شرقي و غربي ښه کړي دي نه مسلمان و کافر هېڅ چا نه دي راسره کړي لوی الله لوی ذات هغه نظام بیرته ما ورته په لاس راکړي چې له لاسه څخه ما ورته په قصد ایستلی و راسئ د بل وارې دپاره لاسونه په دا نظام پورې ټینګ ونیسو په دا ولس پورې ټینګ ونیسو دا ولس ځان ته رانږدې کړو دا نور دربدله ولس ته په دغه ولس کې ګورئ زه په صراحت باندې همیشه وایم دلته 4 قسم عقیدې دي ګورئ 4 قسم دوی په مسلمانانو کې تسنن او تشیع دا افغانان دي زما سني زما افغان ده زما شیعه زما افغان ده زما هزاره زما افغان ده زما دلته هر څوک چې اوسېږي په افغانستان کې هغه زما افغان ده او دوی په غیر مسلمانانو کې هندو او سیک د هغو سره به ښه برخورد د ټولو سره کوئ دا ټول خپل د افغانستان په اډانه کې د افغانستان په نظام کې خپل حق لري دلته د زندګۍ حق لري د تجارت د کاروبار د کار کولو د زندګۍ کولو او دلته د خپلو حقوقو د لاسته راوړلو لپاره حق لري د افغانستان هندو زما هندو ده افغان هندو ده د افغانستان سیک افغان سیک ده د افغانستان هزاره افغان هزاره ده د افغانستان شیعه افغان شیعه ده د افغان سني افغانستان سني افغانستان سني ده دا د افغانستان په تیرو قوانینو کې د امیرالمؤمنین په قانون کې د دغه دولت د دغه نظام په حاکمو قوانینو کې دغو ته حق ورکول سوی دی له دې څخه ما سوا نور یهودیت دلته نشته نصرانیت نشته منسوخ ده هغه دلته نه چلیږي یهود دلته نه چلیږي نصراني دلته حق نه لري دلته ولس نور مه ځوروه د ولس پر سر باندې لاس تېر کړه ولس تر ګریوان مه رانیسه ولس تر لمن راونیسه ولس تر ژیره مه نیسه ولس په غېږ کې ونیسه دا ولس نور مه دربدر کوه دا ولس مه مجبوروه چې بیا کډې زما او ستا لاس څخه وکوي یا زما او ستا لاس څخه خپل جایدادونه پرېږدي یا ولاړ سي په نورو هېوادونو کې زما او ستا لپاره بیا وروزل سي بیا ما او ستا پر سر باندې راسي بیا ما او تا ته په دغه وطن کې جنجال جوړ کړي ورونو یوه خبره باید په وضاحت باندې وکړو ګورئ ملکي مامورین هغه کسان چې مسلکي خلک دي اداري خلک دي خدمات دلته کوي دلته مسلکي کارونه کوي اداري کارونه کوي پرسونل دي دلته د هېواد هغه زما او ستا ورونه دي ګورئ زه دا نه کوم چې ټول نظام به طالب ته په لاس ورکوم داسې به نه وي چې ستا به په سړک باندې ترافیک هم طالب وي ستا به په اداره کې ریس هم طالب وي ستا به په اداره کې معاون و منشي ستا محرر ستا ادارې به هم طالب وي داسې نشي کېدلی وروره دغه ولس د ولس فرد په دغه نظام کې حق لري د ولس فرد په دغه وطن کې حق لري د خدمت حق لري د زندګۍ حق لري البته مامورین حضرات دي 4 ټکي په پام کې ونیسي نور هېڅ مشکل نشته د نظام پر خلاف پروپاګند کول منفي تبلیغات کول نظام بد معرفي کول مجلسونه کول د نظام منفي شیان راسپړل خلکو ته بیانول دا به نه وي دا که چا وکول دا د هېواد سره خاین ده د نظام سره خیانت کړی ده دغه د خپلې خاورې خاین ده دغه خپله خاوره
دغه خپله خاوره وده ته ارزښت نه لري، دا خپل ملت وده ته ارزښت نه لري. ګورئ دا مسلط نظام ده د امارت، دا نظام به وي که څوک غواړي که نه غواړي، که د چا خوښ وي که نه یې خوښ، دا نظام به وي.